دې ځای کې یو بل سوال لازي یو ورور ماته دا ویلی شي چې ته ماته وایې ګناه پرېږده نو زه ولې سګرټ او نسوار پرېږدم او په دې سګرټو او نسوارو کې خوند دی زه څنګه فلمونه او سندرې پرېږدمه د زنانو فحش تصویران پرېږدمه زه څنګه د پردو زنانو سره رابطې پرېږدمه زه څنګه فلمونه د انډیا او د انګریزانو پرېږدمه زه څنګه لغړ تصویران پرېږدم او په دې کې خو زما ته سکون میلاویږي ما چې دا کار نه کړی ماله خوب نه راځي زه څنګه د حرامو نه غلی شم او په دې خو ما کور جوړ کړی دی ما ګاډي اخیستي دي ته ماته حرام پرېږده ولې ته ماله د توبې دعوت راکړې جواب په یو څو نقاطو کې زر زر کې د خبره رانه بیا ډېر اوږدېږي او وخت لږ دی جواب په یو څو نقاطو کې زه تا ته د دې دپاره وایم چې دا هر څه پرېږده ځکه چې دا د الله خبره منل دی د چا خبره منل دی د الله الله وی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله ای ایمان ور واپس شئ چاته الله ته نو چې سړی واپس شو الله ته او ګناهونه یې پرېښودو د چا یې ومنله د الله یې ومنله دویمه زه په تا خفه کېږم په تا خفه کېږم ستا دپاره کامیابي د دنیا او د آخرت غواړم او هغه داسې الله څه وایي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ایمان ولو الله ته واپس شي کامیاب بشي ولې ګناه پرېږدمه دویم جواب یې دا دی چې څه شي کامیاب شي دنیا کې هم په آخرت کې دریم الله به در سره محبت وکړي تاسو غواړئ که نه غواړئ چې الله تاسو سره محبت وکړي غواړئ که نه غواړئ اواز ورو دی غواړئ که نه غواړئ غواړو ډېرې طریقې دي ډېرې لارې دي چې په هغې د عمل وکړو الله در سره محبت کوي یوه یې دا ده الله ته واپس شي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله مینه کوي د توبه ویستونکو سره الله ته واپس کیدونکو سره رب العالمین مینه کوي او موږ ټول دا غواړو چې الله موږ سره محبت وکړي بله زه غواړم چې ته د جنت نه چې ته جنت ته ننوځې او د جهنم نه څه شي بچ شي الله په قرآن کې څه وایي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا چا چې توبه وویسته توحید عقیده ومنله آمن وعمل صالحا وعمل د پیغمبر په طریقه وکړو دې ته غوږ کېږدی ښه فأولئك يدخلون الجنة دا کسان به ننوځي چېرته جنت ته غواړې جنت ته ننوته که نه په دغه لار به ځي د توبې به اعلان مونږ چې چا سره میلاو شو مونږ ته یې دعا کوله چې الله برکت واچوي زما په دې کار کې زما په دې ژوند کې خصوصا علماو ته دا فرمایش ډېر کو الله زما په دې بچو کې برکت واچولی زما په دې ژوند کې برکت واچولی الله راله مال پراخه کړی الله راله طاقت ډېر راکړی د هغې یو طریقه دا ده په دې لار باندې تله الله په قرآن کې وایي د یو پیغمبر په باره کې چې هغه خپل قوم ته لګیا دی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اے قوم زما بخانه غواړي د خپل رب نه واپس شي هغه ته يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا الله به مې د اسمان داسې راوري راوبګره دا برکت دی که نه وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ طاقت به دله الله ډېر کړي زور به دې ډېر شي په مال کې په بچو کې په هر څه کې
درشان د نوح علیه السلام خپل قوم ته خبره حاصل دا چې برکت زه تا ته ولې وایم چې توبه وباسه هلته ما نه تپوس وکړو زه ولې سګرټ پرېږدم زه ولې وایي فلمونه پرېږدم زه ولې دا پرېږدم ولې زه درته وایم چې الله دله برکت واچوي په دې مال کې ذکر ته